سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ. دوستان، نن په دې درس کې دا زده کوو چې څنګه کولی شو خپل کمپیوټر کې یا ورک بوک یا یو فایل چې د اکسل موږ پرانیستی دی دا په خپل کمپیوټر کې ذخیره کړو یا ثبت کړو. دوستانو، دا کار ډیر اسانه دی. هر کله چې موږ خپل اکسل ورک بوک کې یو څه کار وکړو نو هرومرو موږ ته دا سوال پیدا کیږي چې څنګه کولی شم دا په خپل کمپیوټر کې ذخیره کړم تر څو څونه وخته پورې چې ما کار پرې کړی د ذخیره شي او وروسته چې بیا بیرته راشم بیا یې پرانیزم بیا یې ادامه ورکوم. نو لومړی سر کې به موږ دا فایل څه کوو، دا به ذخیره کوو. تاسو به راشئ دلته د فایل ریبن ته په دې باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو وینئ چې سیو لري. دا چې کوي دا دغه کم کار چې تا په ورک بوک کې کړی دی یا په د اکسل فایل کې کړی دی دا څه کوي، ذخیره کوي. نو دې باندې کلیک وکړئ. اوس ما سیو باندې کلیک وکړو اما پرانیستل شو څه شی سیو از، ځکه د فایل کې لا تر اوسه چې نه و خالي و. خو بیا هم زه یوازې غواړم چې دا تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو چې په کمپیوټر کې فایل ذخیره کړو. نو دلته څو ګزینې دي. لومړی دلته چې دی ون ډرایو دی، دا مطلب دا دی چې دا د مایکروسافت کمپنۍ کوم شرکت چې دی هغه سافټویرونه چې ته کاروي، مثلا اکسل کاروي یا ام اس ورډ کاروي، سهولت درکوي چې ته کولی شي خپل فایلونه آنلاین په ډرایو یعنې ون ډرایو کې ذخیره کې او په دغې د لارې ته چیرته هم وي هغې ته لاسرسی ولرئ. خو دا څه دی چې دا په انټرنیټ ته اړتیا وي. راځو لاندې چې ذخیره کول زده کړو نو را به شو دلته لاندې براوز ته. د براوز د لارې نه موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر کې یو فولډر ورته وټاکو چې دلته یې ذخیره کړو نو هملته به ذخیره شي. دا نور لوکیشنونه براوز باندې کلیک وکړئ. دلته دا کړکۍ چې تاسو ته پرانیستل شوله دلته تاسو کولی شئ چې یو فولډر یا هر ځای چې تاسو غواړئ هغه ورته وټاکئ چې دلته یې ماته ذخیره کړه. په فرض مثال هر ځل چې تاسو له لومړي ځل دپاره یو فایل ذخیره کوئ هغه ورته ډاکومنټ پیشنهاد کوي. دا د کمپیوټر یو خپل فولډر ده چې په دې کې عموما ټول ډاکومنټس یعنې دغه د کوم چې د ام اس ورډ یا ام اس اکسل فایلونه دي دلته ذخیره کیږي. نو همدا ځای صحیح دی. بیا به راشي تاسو دلته چې نوم ورته انتخاب کړئ، فایل نیم. دلته کولی شئ چې خپل فایل ته نوم ورکړئ، هر ډول چې ستاسو خوښیږي تاسو کولی شئ نوم ورته ورکړئ. صحیح دی. اوس دپاره د همدا وي. سیو از ټایپ کې دلته چې دی تاسو یو غټ لیست وینئ. صحیح دی. عموما اوس چې کوم اکسل راغلی دی اوس په موږ یو په 2025 کې نو ډېر ورژنونه د اکسل راغلی دی. اکسل 24 دی، د اکسل 19 دی، د اکسل 2014 دی، 10 دی تر 7 پورې. نو پخواني ورژنونه چې وو د اکسل لکه 2007 په هغه وخت کې دغه دومره غټ لیست نه و او هغه وخت کې چې موږ فایل ذخیره کولو په هغې کې یوازې ګزینه وه د اکسل اس ال اس. دا یو. نو اوسني کوم ورژنونه چې دي هغه اکسل ال اس ایکس وایي او دې شیانو ته د آخر کې چې کوم راځي له اکسل ال اس ایکس یا ایکس ال اس ام یا ایکس ال اس بي دې شیانو ته وایي وروستاړي. لکه دا د هایر فایل په آخر کې وي او په انګلیسي کې ورته ایکسټنشن وایي. وینډوز پوهیږي یعنې د کوم کمپیوټر پوهیږي چې دا فایل د کوم سافټویر اړوند دی او همغه باید خلاص کړي. صحیح دی. نو هر کله چې وینډوز یا د کمپیوټر وګوري چې د په آخر کې ایکس ال اس ایکس دی یا دلته نور دغه علامتونه دي نو کمپیوټر به څه وایي، اکسل ته به وایي چې دا ستا فایل دی دا ته خلاص کړه. صحیح دی. که د ورډ فایل وي هغه به ډي او ایکس داسې شی وي، ډي او سی ایکس. نو بیا به هغه وایي چې دا د ورډ دی نو دا باید ورډ خلاص کړي. او دا هغه ایکسټنشنونه یا د وروستاړ چې دي دا د کمپیوټر لپاره ډېر مهم دي. زموږ دپاره څه دی چې همدغه لومړنی چې کوم دی اکسل ورک بوک ایکس ال اس ایکس دا صحیح دی. ښه چې هر څه نه مطمئن شو نو بیا به راشو دلته به سیو باندې کلیک وکړم. زما فایل څنګه شو، ذخیره شو. په بله ویډیو کې به دا زده کړو چې څنګه کولی شو چې یو ذخیره شوی فایل بېرته پرانیزو. ښې چارې.